بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د پروګرامینګ اتم لیکچر درس ته. لکه څنګه چې په مخکې لیکچر کې موږ تاسو وویل چې د انټیجر رینج څومره ده، سایز څومره ده او دا مواد چوړې څومره ده، هغه دلایل مو وویل. د لیکچر کې راځو دې برخه باندې خبرې کوو چې د کاراکټر رینج څومره ده. یعنې په پروګرامینګ کې مثلا په مجموع کې په کمپیوټر کې رینج د هغه نه مخکې ټاکل کېږي، د سایز نه مخکې. او بله مهمه خبره دا ده چې هر څه چې سټور کېږي هغه په 01 فارمټ کې دي، په باینري فارمټ کې دي. یعنې که چېرې زه په کمپیوټر کې لیکم چې احمد په دې شکل سره ده، احمد په دې شکل نه سټور کېږي، دا اصلا باینري شکل تغییر د هغې څخه وروسته سټور کېږي. اوس څه ډول دا هر حرف راځي او یو باینري نمبر ته کنورټ کېږي د کوم قانون له مخې. دې ته مخکې یو قانون جوړ شوی دی. نو هماغه زموږ خبره صحیح ده چې هر حرف په کمپیوټر کې د یو عدد په شکل سټور کېږي. یعنې کمپیوټر اصلا ا نه پېژني چې ای سټور کړي. د ا د سټور کولو لپاره کمپیوټر نوموړی حرف رااخلي، یو نمبر ته یې کنورټ کوي، نمبر ته یې تغییروي. هماغه نمبر د مخکینیو قوانینو په اساس چې موږ تاسو ته خبرې ورباندې وکړلې چې څه ډول یو عدد باینري ته کنورټ کېږي. د هغې قوانینو په رڼا کې نوموړی حرف کنورټ کېږي باینري ته، د هغې څخه وروسته باینري سټور کېږي په همدې کمپیوټر کې. نو د هغو قوانینو مطابق چې کمپیوټر یو حرف تغییروي، هغه بېلابېل قوانین ورته جوړ شوي دي چې هغې ته موږ تاسو کوډینګ سکیمز وایو، چې مشهور یې اسکي ده، اسکي ویلیو چې ورته ویل کېږي، تاسو نوم ورته اسکي کوډ یا اسکي ویلیو. نو راځو اوس دې باره باندې خبرې کوو. اسکي کوډ کورا مخته معرفي کړی دی چې ابریویشن یې چې دا اصلا American Standard Code for Information Interchange، ASCII، American Standard Code for Information Interchange. د هر حرف لپاره دوی یو نمبر ټاکلی دی. چېرته په دې جدولونو کې هر یو خلاص کړو موږ تاسو اسکي ویلیو کتلی شئ. مثلا یو جدول باندې زه کلیک کوم، اوپن کوم یې، تر څو تاسو ته په دقیق ډول سره اسکي ویلیو معلومه شي. نو راځو اسکي ټیبل په یو جدول باندې کلیک کوو، فرضاً همدا جدول ده. راځو ګورئ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ، مثلا د کوم یو حرف راواخلو، دلته د ا حرف ده، سمه ده. د ا لپاره هیکزاډیسیمل 1 دی او ډیسیمل 1 دی. It means چې کله ا په کمپیوټر کې ذخیره کېږي نو د 1 حرف ته اول کنورټ کېږي، د 1 عدد په بخښنې سره د 1 عدد رااخیستل کېږي، 01 ته تغییرېږي. د هغې څخه وروسته هماغه 01 په کمپیوټر کې سټور کېږي. لکه اوس د ا لپاره 1 عدد راځو کالکولیټر ته ګورئ چې د 1 عدد باینري عدد کوم عدد په لاس راځي. لیکو چې 197 باینري عدد. یعنې ا په کمپیوټر کې اصلا په دغه شکل سره سټور کېږي. د ا حرف کله چې ا په کمپیوټر کې سټور کېږي نو دغې فارمټ ته تغییرېږي. لومړی ا اخیستل کېږي، 1 ته کنورټ کېږي، یعنې اسکي ویلیو وي. د هغې څخه وروسته هغه اسکي ویلیو رااخیستل کېږي، 01 ته کنورټ کېږي، بیا دا 01 فارمټ په کمپیوټر کې سټور کېږي. نو د ټولو څخه مطلب دا و چې کله موږ تاسو یو حرف ډیکلیئر کوو، مثلا لیکم په کمپیوټر کې کاراکټر نیم، د نیم یو وریبل په میموري کې منځته راځي، یو متحول منځته راځي. اما نوموړی متحول کولی شي چې څومره حروف سټور کړي، ماکسیمم یو حرف. هغه حرف یو رینج لري، یعنې په دغې رینج کې باید شامل وي، د 0 څخه نیولې تر 120 پورې. د دې دومره عدد ذخیره کولی شي چې هر عدد خپله وي یو حرف ده، خپله هر عدد خپله یو حرف ده. لکه تاسې چې د شکل کې ګورئ، د هر عدد خپله یو حرف ده. مثلا ا یو حرف دی، جي 103 لپاره جي حرف ده، مثلا د 110 لپاره ان حرف ده. کله چې کمپیوټر کې ته لیکې ان لومړی 110 ته کنورټ کېږي، بیا د 110 01 فارمټ ته تغییر کېږي، کنورټ کېږي. د هغې څخه وروسته هماغه 01 فارمټ یې په کمپیوټر کې سټور کېږي. نو د کاراکټر لپاره رینج چې ده یو بایټ ده، یو بایټ څو بیټه کېږي؟ 8 بیټه کېږي، 8 بیټس. 8 بیټس معنی ده چې د 2 په توان دی
اته پورې تر 2 باندې اته رینج لري. نو 2 باندې اته څو کېږي؟ 128. فکر کوم چې 28 دی. راځو ګورئ 2 باندې اته محاسبه کوو. ساینټیفیک کالکولیټر ته راځو. 2 باندې اته ښه 256 بخښنې سره 256 یعنې 256 پورې حروف سټور کولی شي. دا په دې کې بیا دوی د هغه دپاره یو حرف راغلی د رینج دپاره، یعنې دوی منفي او مثبت دواړه هغه کې راغلي. 2 باندې چې کړو 128 کېږي 128 یعنې 0 نه تر 128 دومره هغه ساتلی شي. یعنې دومره ایس کیو ویلیوز کولی شي چې هغه وساتي مثبت هغه کې، منفي کې یې بیا تر منفي 128 پورې ساتلی شي. دا هغه رینج ده. یعنې 128 دا معنی چې د 128 حروفو لپاره کارکټر کافي ده. کارکټر کافي ده، کولی شي یو یې ساتلی شي. نو د انګلیسي ژبې لپاره پښتو ژبې لپاره همدا ګټه کفایت کوي، ځکه د انګلیسي ژبې حروف چې دي لوی او کوچني حروف او سپیشل سیمبول چې ټول داسې یو ځای کړي دي 128 شوي دي، تر 128 پورې رسولي دي. لکه څو ځینې سپیشل هغه یې ورکړي لکه ډیلیټ او سپیس او انټر دغه شیان هم دوی پرې اخیستي دي. خو هره ژبه 128 حروف نه لري یا د 128 نه کم حروف مثلا نه لري. اوس فرض کوو چینایي ژبه ده، چینایي ژبې حروف فکر کوم له 500 هم زیات دي. نو د هغې لپاره موږ ته 1 بایټ کفایت کوي. بیا موږ کارکټر 2 بایټ سایز ورکوو. 2 بایټ شي معنی چې 14 بیټه کېږي. 14 بیټه شي 2 باندې 14 یا 2 باندې 15 شي علامې ته ورکړو چې تقریبا د 32 سره زیاتېږي. نو بیا کولی شي ډېر زیات حروف سټور کړو. نو دا د کارکټر لپاره رینج چې کارکټر رینج او سایز سره وضع کوو. لنډه دا چې کارکټر په ځینو حالتونو کې 1 بایټ سایز لري، 1 بایټ 8 بیټه کېږي او 8 بیټه چې کله موږ محاسبه کړو نو په دغه رینج کې حروف هغه کېدلی شي په دغه رینج کې د منفي 120 څخه تر مثبت 120 پورې کولی شي چې حروف سټور کړي. یعنې هر حرف چې ویډیو په دغه رینج کې وي کارکټر کولی شي سټور کړي. د کارکټر وریبل کولی شي هغه حرف په خپل ځان کې وساتلی شي. اما کومې ژبې چې حروف یې له دې څخه زیاتېږي د هغې لپاره موږ تاسو 2 بایټ استفاده کوو. 2 بایټ سایز ورکوو کارکټر ته چې بیا یې رینج ډېر زیاتېږي، کولی شي ډېر حروف پکې راونغاړو. دا د کارکټر رینج و. بله مهمه خبره دا ده چې ځینې وخت موږ سره د مخکې چې موږ تاسو مخکینۍ ویډیو کې انټیجر رینج وویلو، ځینې وخت د انټیجر سره په مخکې موږ شارټ لیکو، لکه شارټ انټیجر بیا لیکو نمبر وریبل چې ده دا ټایپ انټیجر ده اما شارټ انټیجر ده. د شارټ انټیجر سایز چې ده مینیمم سایز یې 2 بایټه ده. 2 بایټه د شارټ انټیجر مینیمم سایز موږ سره 2 بایټه ده. 2 بایټه ډیټا سټور کولی شي. موږ هغه کې وګورو په ګوګل کې how much is the size of short integer. short integer size چې وګورو نو short size 2 بایټه ده. په 42 بیت کمپایلر کې هم سایز 2 بایټه ده او په 64 بیت کمپایلر کې هم سایز 2 بایټه ده. یعنې ځینې وخت موږ سره کمپایلر 2 بیټه ده. 64 وبخښئ یعنې په 42 بیت کې موږ مخکې وویل چې د انټیجر سایز څومره ده. په 42 بیت کې انټیجر سایز چې ده د انټیجر سایز په 42 بیت کمپایلر کې 4 بایټه اصلا ده. اما ځینې وخت موږ سره دومره ضرورت نه وي چې موږ څو میلیونه پورې عدد سټور کړو. موږ غواړو ډېر کوچنی عدد سټور کړو، د کوچني عدد لپاره وریبل واخلو. نو په دې وخت کې موږ میموري اضافي نه مصرفوو. شارټ په مخکې ورسره لیکو نو په اتومات ډول سره د هغې سایز کمیږي. اوس ګورئ مثلا یو صنف ده د محصلینو تعداد موږ اخلو د وریبل په شکل سره یو اپریشن باندې ترسره کوو. نو چېرته زموږ انټیجر نمبر اف سټوډنټس همدا یو مثال دی که د هغه لپاره برابرېږي ځکه ډېر ورکوو نمبر اف سټوډنټس ځکه تعداد معمولا کم وي د محصلینو. نو انټیجر نمبر اف سټوډنټس اوس د شاګردانو تعداد زموږ سره انټیجر په شکل واخلو او زموږ سره مثلا سیستم هم څومره ده 42 بیټه سیستم دی، یعنې 4 بایټه ده. 4 بایټ نو انټیجر به څومره سایز ونیسي میموري کې 4 بایټه سایز به ونیسي. نو د شاګردانو تعداد 4 بایټه نشي کېدلی، یعنې څو میلیون نشي کېدلی، دغې رینج ته نشي داخلېدلی چې موږ دومره
لوی رینج ورته وټاکو لکه مخکې چې مو وویل رینج یې دا د 22 شپېته لپاره دا ډېر زیات دی یعنې هېڅ وخت هم په یوه صنف کې دومره لوی عدد سره شاګردان نشي یو ځای کېدلی. د دې ستونزې د حل لپاره موږ تاسې د انټیجر څخه مخکې شارټ کله مو چې شارټ ولیکل نو په اتومات ډول سره د انټیجر سایز څو ته رالویږي 2 بایټه ته رالویږي 2 بایټ سایز کېږي یعنې 14 بیټه کېږي. کله چې 14 بیټه شي نو په اتومات ډول سره یې هغه رینج هم 32,000 ته راځي 32,000 500 څو یا 600 څه مخکې چې موږ تاسو مطالعه کړو هماغه رینج ته راځي. یعنې موږ تاسو وکولی شو چې 2 بایټه میموري کمه مصرف کړو یعنې میموري ضایع نه شي 2 بایټه میموري زموږ سره کمه ضایع شي. نو دا د شارټ ګټه ده او لکه څنګه تاسو ګورئ خپله انټیجر سایز 4 بایټه ده او د لانګ چې ده 4 بایټه ده په 32 بیټ کمپایلر کې. ځینې وخت موږ غواړو چې کمپایلر مثلا موږ سره 32 بیټه ده 32 بایټه بخښئ 32 بیټه کمپایلر نو موږ غواړو چې په دې کې زیات هغه وکړو چېرې زه ولیکم چې انټیجر نمبر وریبل اوس کولی شي چې 2 په باندې 1 پورې یعنې 1 بیټ موږ علامې ته ورکړو دلته هم 1 پورې هغه ذخیره کړي. مخکې موږ وویل تقریبا 21 اووهڅلوېښت اتهڅلوېښت شپږڅلوېښت زما مخکینی ایډیو داسې چې هماغومره رینج پورې ذخیره کولی شي اما ځینې وخت دې څخه هم زیات هغه ته موږ اړتیا لرو یعنې نور هم لوی عدد باید ذخیره شي موږ لوی محاسبات کوو مثلا لوی مالي حسابونه د هغې لپاره د دغه عدد څخه زیاتېږي چې کوم مخکې وویل د دغې رینج څخه زموږ تاسو غوښتنه زیاتېږي چې باید دې نه هم په لوړه باندې عدد سټور کړل شي. د دې لپاره به موږ د انټیجر څخه مخکې لانګ انټیجر نمبر په دې شکل سره ولیکو. اوس دا نمبر ولیکل چې دا کولی شي چې 2 په توان د 4 شپېته یا 3 شپېته چې یو هغه علامې ته ورکړو 2 په توان 3 شپېته پورې عدد ذخیره کولی شي چې 2 په توان 3 شپېته یو ډېر لوی عدد کېږي. چېرته یې وګورو 2 په توان د 3 شپېته تر دغه عدد پورې کولی شي چې ذخیره کړي. یعنې که چېرې موږ وغواړو چې له همغه مخکیني حد څخه چې موږ مخکې پیدا کړی 2 په توان د 1 چې د هغې نه هم لوی عدد ذخیره کړو نو بیا د انټیجر سره په ځای کې لانګ ولیکو لانګ چې سایز یې اتومات زیاتېږي یعنې که چېرې 4 شپېته بیټ کمپایلر وي د لانګ سایز څومره کېږي 8 بایټه کېږي 8 بایټه سایز یې کېږي او که چېرې 22 بیټ کمپایلر د لانګ سایز 4 بایټه کېږي. یعنې په 22 بیټ کمپایلر کې لانګ او لانګ انټیجر یو شان دي اما که چېرې بیا 2 ځل لانګ ورسره ولیکو لانګ انټیجر نمبر بیا په 22 بیټ کمپایلر کې د سایز څومره کېږي 8 بایټه کېږي. یعنې که چېرته مو غواړو چې په 22 بیټ کمپایلر کې د 4 شپېته بیټ کمپایلر یا د 4 شپېته بیټ ارکټیکچر عدد ذخیره کړو چې چېرته موږ سره ارکټیکچر څخه 4 شپېته بیټ استفاده ورڅخه کوو 22 بیټ څخه نو کولی شو 2 ځل د لانګ له کیورډ څخه استفاده وکړو نو دې سره به سایز کې تغییر راشي یعنې سایز او رینج به دواړه څنګه شي زیات شي. نو دا و د دې لیکچر کې مو دا وویل چې شارټ سره او لانګ سره لانګ سره یې څه لپاره استفاده کېږي له نوم څخه یې کار کوي. شارټ دا معنی چې رینج کمیږي او همدارنګه په میموري کې کم ځای ورسره صرف کېږي موږ ضرورت نه لرو چې ډېر لوی ذخیره کړو نو میموري مو هم اضافي نه مصرفوو. او لانګ دا معنی چې موږ اړتیا لرو چې په یو وریبل کې زیات څه سټور کړو زیات څه ذخیره کړو نو ځکه له لانګ څخه استفاده کوو لکه څنګه چې نوم څخه ښکاري رینج هم زیاتېږي او سایز هم ورسره زیاتېږي او لانګ یعنې دا معنی چې سایز کې هم زیات تغییر راځي او رینج هم ورسره زیاتېږي هغه لیمټس هم ورسره زیاتېږي د عدد د وریبل د ذخیره کولو ظرفیت هم ورسره لوړېږي او په میموري کې ځای هم ورسره زیاتېږي. او بله مهمه خبره مو چې په دې ویډیو کې یادواري ورڅخه وکول دا و چې په کمپیوټر کې هر حرف چې ده هغه کولی شي وبخښئ هر حرف چې ده یو نمبر ته کنورټ کېږي مثلا اسکي ویلیو ته کنورټ کېږي د هغې څخه وروسته هماغه اسکي ویلیو اخیستل کېږي 01 ته تبدیلېږي او هماغه 01 په کمپیوټر کې سټور کېږي. تاسې د همدې ویډیو مطابق لومړی انلاین اساینمنټ هم همدا ده تاسې به هر څوک خپل نوم او خپل د پلار نوم او خپل د ولایت نوم رااخلئ د هغې هر حرف د اسکي ویلیو مطابق هغه اسکي ویلیو به یې لومړی باینري ته کنورټ کوئ 01 ته به یې کنورټ کوئ
او بیا به یې په میموري کې ځای په ځای کوئ چې میموري کې څه ډول هر حرف سټور کېږي. تاسې نوم یعنې د نوم هر حرف مو صرف دومره وکړئ تاسو چې د نوم هر حرف مو اسکیمینیو پیدا کړئ او هغه اسکیمینیو یې 01 ته کنورټ کړئ او هغه 01 بیا په ترتیب سره ولیکئ چې میموري کې څه ډول ځای نیسي. او دا اساینمنټ به تاسو ترسره کړئ کوم کسان چې په کلاس کې یاست سره نو هغه د اساینمنټ ترسره کړي او اساینمنټ ترسره کولو څخه وروسته د واتساپ په ګروپ کې سافت فایل کې ټول راولېږئ. هغه د که نوټ پاډ پلس پلس کې لیکئ یا کوم بل هغه کې ایډیټر کې لیکئ نو تکمیل یې کړئ او هماغه 01 فارمټ یې او اسکیمینیو ټول یو ورقه دوه ورقې ځای په ځای کې خپل نوم او حاضري نمبر او مکمل ټول هغه ورسره ولیکئ او د واتساپ په ګروپ کې سبمیټ کړئ. سبمیشن ډیټ چې ده نن د 12مې 14 تاریخ ده. د 12مې تر 19 تاریخ پورې اساینمنټ وخت لري ترسره یې کړئ. نو ښه وخت ولرئ.